خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه. د تنقید په هکله، د تنقید د کریټیسزم د مفهوم په هکله نن زه ستاسو سره خبرې کوم. په تنقید چې کوم دی دا بالکل شعوري عمل دی. مونږ په خپل پروګرام کې په دریو خبرو باندې به مونږ په دریو موضوعاتو به خبرې کوو په روانو پروګرامونو کې. یو دا دی چې تنقید، بل تخلیق، بل تحقیق. تحقیق او تنقید دا دواړه شعوري عوامل دي. په منطقي لاره باندې یو طرف ته یو لټون دی، تنقید او تحقیق. خو تخلیق لاشعوري عمل دی. دا یاد ساتل پکار دی چې تخلیق لاشعوري عمل دی او تحقیق او تنقید دواړه شعوري عوامل دي. نن زه د شعوري عواملو په یو اړخ په تنقید ستاسو سره خبره کول غواړم. تنقید چې دی دا د انګریزي د لغت له مخه کرایټیرین، د کسوټۍ، میزان، اندازې او جاج پړتال په معنو کې راغلی دی. کرایټیک د باریک بینۍ، حریف بینۍ، حرفګیر او نقطه چین دپاره راغلی دی. کرټیکل د ممیز، نازک او خطرناک دپاره استعمال شوی دی. اوس نقطه چین څه ته ویلی شي؟ نقطه چین داسې چې یو د چا په خبرو کې یا د چا په مضمون کې یا په یو آرټیکل کې هغه خبرې چې کومې د مباحثې قابل خبرې چې دي دا پوینټ آوټ کول. نقطه چین انتخاب ته ویلی شي. مونږ منتخب کوو، مونږ راخلو چین نه. نو نقطه چین پلانې سړی نقطه چین دی. نقطه چین داسې چې د هغه په خبرو کې د څو نقطو څو پوینټس چې کوم دي هغه پوټ اپ کوي. نو د دې لپاره نقطه چین لفظ راغلی چې اوسیس کې ته پوینټس چې کوم دي هغه ته پوټ اپ کوي. نقطه چینۍ دپاره چې کوم دغه راغلی دی، کرټیسزم راغلی دی یا کرټیسایزنګ راغلی دی، نو دا د یو څیز کرټیسایز کول چې دي د هغې عیبونه ښودل یا نیوکه کول، یعنی ګرفت کول دي. اوس ګرفت کول چې کوم دي دا هم دی، خو یوازې ګرفت نه بلکې د هغې میرټ او ډیمیرټ دواړه معلومول دي. چې کله موږ پوینټ پوټ اپ کوو نو په دواړو طرفونو به موږ په دواړه اړخه به خبره کوو. په باریک بینۍ باندې ازمایش کول چې کوم دي دا کرینک دې ته ویلی شي. هر یو سبزی د لفظ تنقید په هکله چې د تنقید په باره کې څه ویلي دي او د مطلب یې د تنقید ښکاره کړی دی، نو هغه وایي چې د یو څیز کاره کوټه کتنه، د هغې په ښه او په بدو ځان پوهول، د هغې مکمل جاج اخیستل. په انګریزي کې د دې دپاره دلته سره کریم لفظ چې دی دا موجود دی. دا کرټیسزم چې کوم دی دا د دغې ټکي نه وتی دی. کریم ته یونانی لفظ دی. کرټیسزم چې کوم دی نو ځان په ښه او بد پوهول دي او دا ټکي د دغې دپاره استعمالېږي. د دې مطلب د عدل او انصاف دی. د کرټیسزم مطلب د عدل او د انصاف دی. دا ټکي د یوناني ژبې ټکي دی. کریم CRIMPN فیصله کول. پښتو کې زموږ سره د دې لپاره موزون لفظ چې دی، موزون ټکی چې کوم دی هغه جاج دی. جاج اخیستونکي ته مونږ جاجا وایو. په پښتونخوا کې د ډېرو خلکو نوم د چا نوم راجا دی، نو بیا د زوی نوم یا د پلار نوم یا د ورور نوم راجا دی، نو د هغه بل ورور نوم یا د پلار نوم یا د تره نوم هغه جاجا دی. نو جاجا لفظ چې کوم دی دا زموږ سره ډېر زیات په استعمال کې دی او د ډېره حده پورې دا جاجا لفظ د تنقید دپاره یا د نقاد دپاره، د تنقید کوونکي د نقاد دپاره جاجا لفظ استعمالېږي. ویلی شي چې مستشرق ویلی دي. مستشرق هغه چاته ویلی شي چې څوک د دې ژبې خلک نه وي او د بار نه راغلي، د نورې ژبې خاوندان او د نورو ژبو ویونکي او هغه لکه فرض کړه انګریزان نه شو د پښتو په هکله هغه څېړنې کوي، نو دغه ته موږ مستشرق وایو. نو د ډېرو مستشرقینو په هکله د یو مستشرق په هکله دا خبره مشهوره ده چې زه هغه ویلي دي چې زه په ادب ښه پوهېږم، خو که زما نه څوک تپوس وکړي چې ادب څه دی، نو زه بیا د دې جواب نشم ورکولی.
مطلب دا چې موږ د مغربي لیکوال خبره را اخلو، د انګریز خبره را اخلو او هغه هم ځان ته د کاڼي کرښه ګڼلې ده. خو موږ دا نه وایو چې زموږ سره په پښتو ادب کې هم داسې مثالونه شته. که چېرې موږ د پښتو ادب ته په ځیرکۍ وکتلې او موږ هغې ته په ځیر وکتلې، نو موږ په خپل پښتو ادب کې بلا داسې اتلان لرو او د هغوی داسې خبرې لرو چې هغه د انګریزانو د دغې خبرو غوندې کلکې او قیمتي دي، خو د هغوی هغه پرچار شوی دی. او زمونږ د پښتو د ادب مینان، د پښتو د ژبې دا اتلانو دغه خیالات چې دي دا مخ په وړاندې نه بوځي. حالانکې دغه خبره چې کوم انګریز کوي چې زه پرې پوهېږم خو زه نشم ویلی، هغه رحمان بابا هم ویلې ده. رحمان بابا وایي ستا د حسن په صفت کې رحمان ګم شه دا ادبه. اوس که دا مثال زموږ سره نه وي نو دا خلاف به مونږ د مستشرق په دغه باندې پوره کوو، په دا خلاف به په هغې پوره کوو. نو پوخ ادب چې کوم دی یعنې کلاسیک، په هغې کې زموږ سره دا خبره شته او رحمان بابا کړې ده. نو په کار ده چې مونږ دغه خبره په استعمال کې راولو او د دې نه علاوه د نورې خبرې ګنجایش مونږ پیدا نه کړو. د تنقید مطلب صرف خامۍ لټول نه دي، دا په کاره کوټه دواړه اړخه باندې تبصره کول دي. که خامۍ بیان شي او ښه خاصیتونه په ګوته نه شي، نو یا ښه خاصیتونه په ګوته شي او خامۍ بیان نه شي، نو تنقیدي تاثرات نیمګړي پاتې کېږي او په تنقید باندې یو بل تنقید را پیدا کېږي. د تنقید کولو لپاره خپل څه خاص چوکاټ نشته. افلاطون زرګونه کاله مخکې د تنقید فلسفه ابتدا کړې وه. ارسطو او نورو ګڼو فلسفیانو د خپل توان او د توفیق او د خپل ذاتي ذهني استعداد مطابق په تنقیدي فلسفه کې ډېر امټمنټ کړی دی، ډېر زیات کریډټ دی د هغوی. او دغه تنقیدي فلسفه چې کوم افلاطون راوړې وه هغه یې مخ په وړاندې بوتلې ده. زرګونه کتابونه په دې کې لیکلي شوي دي په تنقید. په دغه کې تقریبا په یوه یونیورسټۍ کې تقریبا 50,000 کتابونه تر ننه په مغرب کې په افلاطون پورې تنقید باندې لیکلي شوي او داسې به غالبا چې په مشرق کې هم لیکلي شوي. نو دا ډېر زیات کتابونه دي. مونږ که دغه دواړه کتابونه راخلو نو 100,000 کتابونه چې کوم دي دا مونږ به ټول را اخلو، د هغې ټولو تاثرات به راخلو. نو مونږ د مشرق او د مغرب تنقید راخلو نو په هغې کې به مونږ په 100,000 کتابونه به کم از کم مونږ په هغې کې حوالې راخلو چې هغه دلته کې په هېڅ طریقه باندې څوک نشي کولی. نو دومره لوی کار ته څوک وزګار دي چې دا مشرق او د مغرب دا لوی تنور وسیع ادب چې کوم دی دا په کتابونو کې راټول کړي. بهرحال دا افلاطون د فلسفې د تنقیدي فلسفې په مختلفو اړخونو باندې په دې کتابونو کې خبره شوې ده. او اوس هم لا خلک لګیا دي دا فلسفه نوره مخ په وړاندې بوځي او په دې کې کوشش کوو. په کار ده چې خلک کوشش وکړي. خالص غرض مې د خبرې نه دا دی چې د تنقید په هکله د خپل زړه او ذهن په دې کې نوي را پیدا شوي سوالونه چې کوم دي دې له د اظهار دپاره لاره ورکول دي. او دغه چې کوم څه شوي دي نو دغه حتمي نه دي، ژوند روان دی مسلسل، نوې مسئلې پیدا کېږي، نوې تخلیقات کېږي، نوې سوچونه او فکرونه منځته راځي. د دغې نوې سوچ او فکر د تقاضو په هکله بیا ذاتي رای چې کومه ده نو دا پیدا کېږي. نو هغه رای حتمي نه دي ګڼل پکار. ګیپ ولې ولاړه ده؟ پکار ده چې دغه رای حتمي نه وي، ځکه چې ژوند مسلسل روان دی. زما مطلب او مسلک دا دی چې خلک سوچ وکړي او څه نوې خبره چې کومه ده نو دا منځته راوړي. دا افلاطون په څنګه چې په مفت په سر کې خبره وکړه چې شعور چې کوم دی دا کار دی، دا لاشعور دا کار دی. د افلاطون ادبي فلسفه چې کومه ده نو دا د شعور په اختیار کې ده او وهم او وسم ده. دا د سر د مازغو کار دی. د سیاست، معیشت او سیاسي پیمانو په هکله خو دا درسته خبره ده، ولې چې دا د شعور سره کار لري. او تر ننه هېڅوک هم د دې رد ځکه نشي کولی چې دا په منطقي دلیلونو باندې هېڅوک هم نشي رد کولی. دا د منطقي دلیلونو په ترڅ کې لکه تنقید او تحقیق جوړه شوې مسله ده. خو تخلیق چې کوم دی دا لاشعور پرخه ده. ادبي تخلیقات د انسان د لاشعور د ځمکې پیداوار دي.
ټول حالات او واقعات او د هغې جایزه د خپل تنقیدي تاثراتو د نوټ سره زموږ لاشعور ته یعنی داخل ته زموږ زړه ته ورکوزېږي او دغه ځای دا خوندي کېږي. دا بې ترتیبه تس نس خواره واره اجزا په ادبي تخلیقي شکل کې خپل تاثراتي رنګ اخلي. په لاشعور کې مونږ ډېر سوچا او خالص یو. شعور او تحت شعور زمونږ په لاشعور باندې خود ساخته او مصنوعي پردې دي. ادبي لیکنه یا تخلیق د زړه یعنی د لاشعور آواز دی. توهمات، ثقافت، یادونه، جنسیات، خواهشات، ارمانونه، ماضي، مابعد الطبیعت او عقاید، دا ټول چې کوم دي دا د ادبي تخلیق د حسن او جمال زرزري جامې دي او دا ټول حالات او واقعیت چې دي دا د لاشعوري کوشش نتیجه ده. دا په لاشعور کې زموږ سره پراته دي. د هر یو لیکوال چې دی دا د خپل دور عیني شاهد وي. دی چې کوم کار کوي نو دی د خپل دور د خپلې زمانې د عیني شاهد په طور کار کوي. دی د خپل دور ګواه دی. لیکوال که د خپل لاشعوري تخلیق په تصویر کې د شعوري خود ساختګۍ او مصنوعیت په ابلاغ کې زیاتې یا کمې راولي نو دا تاریخي، عصري ښکاره غلطي پیدا کوي. څرنګه چې نوی کلچر سمدستي په وجود کې نه راځي، داسې اخلاقیات هم زموږ د ادب یوه برخه ده. اخلاقیات هم د انسان د زرګونو کالو د ژوند کولو، د هلو ځلو، د پریوتو پاسېدو، د ژوند کولو نه، د ژوند تېرولو نه حاصل شوي دي. د اخلاقي رویو نه، اخلاق د انساني رویو نه اخلاق چې کوم دي پیدا کېږي او اخلاق چې کوم دي غیر شعوري زمونږه او غیر ارادي، دا مونږه د بد اخلاقۍ نه ځان ساتو او اخلاق خپلوو. دا مونږه د خپل ماحول نه، د تېرې زمانې نه او د خپلې موجوده سوسایټۍ نه نقل کوو. مونږه چې د خوش اخلاقه یا د اخلاقي بنیادم په حیثیت باندې ژوند کوو یا کم کردار لوبو یا کم تخلیق کوو نو دا مونږ د مقلد په حیثیت باندې کار کوو. مونږ تقلید کوو د تېر زمانې د خلکو د هغوی د هغه سپېڅلو د پاکو خبرو نه مونږ یو نقل کوو او هغه مونږ په سمج کې راولو او هغه مونږ بیا په آرټیکل کې پیش کوو د ښه خصلت او د ښه خوی په حواله، د ښه اخلاقو په حواله مونږ لکه دا مونږ تقلید کوو. مونږ تقلید کوو خو کمال دا دی چې مونږ کله تخلیق کوو یا تنقید کوو نو مونږ بیا د مقلد په ځای مونږ د مصلح کار کوو. په دغه کې مونږ بیا د تخلیق کار په حیثیت د مصلح کار کوو. په مغربي یورپي او په مغربي ادبیاتو کې د هغوی په ژوند کې اخلاقیات نشته. د هغوی نظریات چې کوم دي د مشرقي اخلاقیاتو نفي کوي. اخلاقیات صرف د مشرقي خلکو ازلي برخه ده او دا خلک په دې اخلاقو باندې ډېر زیات ښکلي، سپېڅلي، پاک، سوچا، خالص او رښتیني لیکي. د هر قام تخلیقي، تحقیقي او تنقیدي علم د هغوی د مقامي ژبې د زړو قدرونو په چوکاټ کې ولاړ وي. څنګه چې د نوي څیزونو د راتلو سره متعلقه زاړه څیزونه سر خوري، نوي شیونه د هغې ځای نیسي او زاړه شیونه سر خوري، داسې ډېر تنقیدي زاړه روایات دا بیا متروک شي. نو د زرګونو کالو زړې فلسفې چې کومې د تنقید دي څنګه چې دا روایت متروک شي نو نوي روایت چې کوم دی نو د پیدا کولو ضرورت وي او نوي روایت پسې هغه به داسې پکار دی چې جدت هم ولري او خپل ذاتي تنقیدي پیمانې هم را پیدا کړي. که په پښتو او پښتونولۍ، که د پښتو او پښتونولۍ په روایاتو او اقدار په دې لړ کې غور وشي نو شاید چې بیخي پښتني سوچا او نوي تنقیدي لارې د پښتو ژبې او ادب دپاره بالکل را پیدا کړی شي. د پښتو ژبې شاعرۍ کې د پښتو لپاره څه خاص د قربانۍ ورکولو یو ډېر لوی تعداد مشهور دی.
یو ډېره لویه شاعري چې کومه ده نو هغه پرته ده چې د خلکو دا احساسات دي چې موږ د پښتو دپاره څه وکړئ او د پښتو علم څه پیدا ورکړئ. مطلب یې دا جوړېږي چې یاره دا خلک د پښتو دپاره څه کول غواړي، خو پته ورته نشته چې دا خپله قرباني څنګه ورکړي. د پښتو ژبې او ادب دپاره دی دا خپله قرباني څنګه ورکړي، دې څه چلو کړي. خو دا و چې زما سر د پښتو نه قربان شه، د پښتونولۍ نه مې سر قربان شه. نو داسې خلکو ته د سر د قربانۍ لاره په ګوته کول دي. د دانشورې طبقې دا فرض جوړېږي چې دغې خلکو ته لار ور په ګوته کړي چې تاسو چې کومه هڅه کوئ دا ټیک ده، دا بلکل پکار ده، خو د دې دپاره ستاسو کار چې دی نو هغه څه دی. نو عرض دا دی چې داسې خلک دی د پښتو ژبې د تاریخ، د ادبیاتو د تاریخ او د پښتنو د اصل نسل د تحقیق نه د خپل سر د خبر کی د سر قربانی دار چې خپل سر لري د پښتو ادبیاتو د تاریخ، د پښتو د اصل نسل تاریخ او د پښتو ژبې د تاریخ علم دی خپل سر لور کی. نو دا سر به دی قربان کی دغه علم نه. نو دا یو لوی کار وشي. لوستي پښتانه لیکوال یو خو نه دي لوستي، یا د لوستي سره تعلق نشته یا نه غواړي لوستل، اخو جدا خبره ده. خو بعضې خلک لوستي خلک دي، لوستو خلکو له لیکوالو له پکار دي خاص کر چې اشتیاق لرونکي د پښتو د پښتونولۍ او د پښتو ادبیاتو دپاره او د ژبې دپاره څه کوونکي شوق لرونکو دپاره د پښتو ژبې او ادب د علم د هغې نه د استفاده وکړي چې تر اوسه پورې چا څومره ایم ای کړې ده ایم ای دې وکړي بس. نو چې ایم ای دې وکړي نو د ماسټره پورې دا کمې خبرې چې دي دا فضول نه دي. دا سیاستدانانو د دې خلکو نه د دې یو ترته کړي دي. حالانکې پښتو ایم ای چې کوم علم لري، کم واست سټډي ده په دې کې، دا د هر سټوډنټ دپاره کم از کم د پښتو شاعر دپاره دا خبره ډېره ضروري ده چې دې ایم ای وکړي. او سر له دې د علم د سر له د قربانۍ ورکولو چې سر دی ختموي او لالوي ځان او ځان وژني، د هغې په ځای دې دا وکړي چې دا سر دی لږ د علم نه او د فن نه او د پښتو د پښتونولۍ نه ډک کړي او ماسټر چې کوم دی دا دې وکړي. د پی ایچ ډي مقالې دې ولولي، خاص کر د پی ایچ ډي مقالې چې کومې دا د علم نه ډېرې ډکې دي. د دې که دې شاعري نو د ده په نظر کې به یو جوت نقطه نظر پیدا شي. د څه کار کولو دپاره به د دې جذبات وروزلی شي، په سوچه ولولو به رنګ شي. فکر دې کړه د شوي تخلیق مطالعه چې کومه ده دا ډېره زیاته اهم ده چې چا څومره تخلیقات کړي دي په هغې دې خبره وکړي، په هغې دې غور وکړي، د هغې په مختلفو اړخونو به خبره وکړي. بله خبره چې کومه ده د پښتو ژبې د لفظونو د جوړښت او د دې د اشتقاق ده. درېیمه خبره چې کومه ده د پښتو ژبې د ادبیاتو د دورونو ده. نو دا درې اړخیزه مطالعه چې کومه د دې نه پس که چا څه ذاتي دلچسپي د څه کار کولو دپاره غځونې کوي، ستوماني وباسي، نو دا خواهش به د برای نام یا د نام نهاد خام خیاله او بې مقصده وینا په ځای د بنیادي کار کولو ځای ونیسي، دی به بنیادي کار وکړي شي. پښتو کې ډېر د کار کولو گنجایش موجود دی. په دې مترقي دور کې په زړو لویو ژبو کې یو پښتو ژبه هم ده چې د شمارلو دپاره کلکولیټر نه لري، تر اوسه لا نه لري. تر څو چې دا پښتو ژبه کلکولیټر نه لري نو دا د مارکیټ ژبه کېدی نه شي. د مارکیټ ژبه هله پښتو ژبه د مارکیټ ژبه کېدی شي چې دا د حساب کتاب او ګټا بیلات دپاره د کلکولیټر فګرز ولري. که څوک د پښتنو دپاره د څه کار کولو ارماني وي، د پښتو د ادبیاتو دپاره د څه کار کولو ارمان لري، نو دا مقصد دی سر له ورکړي او د څه کولو ارمان دې ترسره کړي. پښتو ژبې او ادب کې داسې نور هم ډېر لوی میدانونه د نوي کار لپاره خالي پراته دي. بس بسم الله کول غواړي، په خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي.